السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق چې د بیا هم ټینسونه دي. دویم ټینس دی پریزنټ کنټینیوس ټینس، فعل حال، جاري زمانه. نو د دې څخه مخکې چې د ټینس درې برخې دي. اوله واره موږ د دې تعارف پیژندنه کوو، دا څه وخت استعمالیږي. هغه وروسته بیا په دې کې فارم او هیلپینګ وربونه د جمع او واحده سره کم یو استعمالیږي. بیا د جملو په شکل کې د دې مثالونه وایو. خو دا هر څه څخه مخکې اوله واره پر دې باندې غږېږو چې ټینس څنګه زده کېږي. په ښه طریقه باندې اسانه چې بیا هیر نسي. اکثره وختونه خلک د ټینس په زده کړه کې ستونزې لري، مشکلات لري، ټینس یې نه زده کېږي، ټینسونو کې غلطي کوي. موږ فارموله ورته وایي، یا ساخت یا جوړ. دا طریقه زده کړئ. زه به تاسو څو مثالونه درکړم د ټینس ته چې ټینس څنګه زده کېږي. د ټینس ته به یو اسانه طریقه زه در وښیم. هغه دا دی چې په ټینس کې کوم مواد سره ګډېږي پر دې تیغه ورکوئ. د هر ټینس خپل نوم وي، خپل تعریف وي، خپل هیلپینګ ورب وي، د خپل فارم وي. بعض که څو هیلپینګ وربونه وه، بعض د جمع سره، بعض د واحد سره استعمالیږي. دا شی زده کړئ. د یوه ټینس شیان په بل کې مه استعمالوئ. یو دا کار وکړئ، او یو دا دی د ټینس شی مه ورکموئ. مثلا په دا ټینس کې هیلپینګ ورب استعمالیږي، ان جي استعمالیږي، یو شی هغه ته یې ورکم کړئ. یا راولاړ سئ د یوې ټینس شیان په بل کې ولیکئ. مثلا په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې چې خلک جملې جوړوي، دې راولاړ سئ ایز ام آر کې راولئ. حالانکې ایز ام آر چې دی هغه دا پریزنټ کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب. بعضې خلک راولاړ سي په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې اول ټینس چې موږ ووایو په هغه کې ان جي فارم استعمالوي، حالانکې په هغه کې ان جي نه استعمالیږي. ان جي خو چې دی هغه په دا ټینس کې استعمالیږي. دا طریقه ده. کوم شیان چې تاسو پر ترتیب سره ګډوئ، بیا هغه ستاسو څه نه غلطېږي، هغه بیا دا ټینس باندې جمله جوړولی سئ. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. کله چې ډاکټر قدیر خان ایټمم جوړوئ، دا خو په فارموله یې جوړ کړئ چې کوم شیان سره ګډېږي. تاسو که کتلي په ډاټیویان باندې د اشپزي ورښیي، پخلی. هغه اشپز ته که تاسو وګورئ، دی چې کوم شیان تاسو ته درښیي چې دا شیان په لګډ کړئ، چې هر رقم پخلی دی تاسو ته درښیي، تاسو هغه رقم زده کوی سئ. هغه رقم به یې خوند وي، هغه رقم به یې رنګ وي. خاص لکه هغه اشپز چې په ټي وي کې ورښیي. په راباس ټیویانو کې دغه د اشپزي خپرونې شمشاد ټي وي کې، جیو تلویزیون کې، په هر ټي وي کې شته. هغه تاته وایي چې دونې اوبه اوله واره دا شیان ور واچوه، غوښه ور واچوه، بیا نور شیان درښیي چې دا په لګښت په ترتیب باندې. بیا د دونې وخت لپاره دغه دیګ یا دغه کړایي دا چې دی دا پر اور باندې کښېږده. که چېرته د هغو په خبرو عمل وکړي، هغه رقم پخلی ته کولی سې. دارنګه دا ټینسونه چې ته زده کوې، چې تا ته یې څوک درښیي، د چا چې زده کوې، هغه تاته وایي په دا ټینس کې دا شیان سره ګډ کړه. دا یې نوم دی، دا یې هیلپینګ ورب دی، دا یې فارم دی، دا یې جمع دی، دا یې واحد. بیا ته نه غلطېږي. نو راځو اوس ټینس ته. دا ټینس اول ټینس خو لږ زور غوښتي، دا نور ټینسونه انشاءالله اسانه دي. خاص کر دا پریزنټ کنټینیوس ټینس اسانه دی. پریزنټ کنټینیوس ټینس، پریزنټ په اوس وخت کې، کنټینیوس معنا جاري. بس خلک وایي کنټینوس نه کنټینیوس. دا تلفظ یې اول د واره زده کړئ. فعل حال جاري زمانه چې په اوس وخت کې کار روان دی. وي یوز دیس ټینس، موږ دغه ټینس استعمالوو فار دوز اکشنز، دغو کارو دپاره ویچ وي ډو ناو، چې اوس یې موږ کوو، یا وي آر ډوینګ ناو، یا اوس یې موږ کوو ایټ د پریزنټ ټایم، په دا اوس وخت کې. بعض خلک تعریف لیکلي when the speaker is speaking، کله چې دا ویونکی خبرې کوي. دا رقم مختلف دغه دي تعریفونه دي. بس دا مناسب اسانه تعریف دی، پیژندنه ده چې کوم کار موږ اوس کوو. یو د انډیپینډنټ ټینس دی. انډیپینډنټ هغه ولو چې عموما ته یې چا ته وایې ته څه کار کوې، معنا همیشه ته په څه کار اخته یې. دغه دپاره موږ هغه انډیپینډنټ ټینس what do you do، ته عموما ته څه کوې. هغه وایي زه سټوډنټ یم، زه بارډر له ځم، یا زه ده. کنټینیوس داسې بیا اوس چې ته یو کار کوې، یا څوک یې کار کوي، ته هغه ته وایې what are you doing، ته څه کوې. د دې دپاره دا استعمالیږي. اوس بیا هم د دې هیلپینګ ورب، فارمانو دا شیان در وښیم.
په دې کې غلطي مه کوئ، بیا ستاسو هېڅکله د ستونزې سره نه مخامخ کېږئ. ویډیو سره لایک کړئ. دا نور سبق هم درته وایم. راځو د دې نو دا یم هغه مواد چې په دې ټینس کې په سره ګډېږي. د هر ټینس په هیلپینګ ورب د بعض ټینسونه دا رقم یو دانه وي، د چا دا دوه وي، چا دا درې. د تېر ټینس ته انډیفینټ ټینس ته د هغه دا ډو ډز ولو. د دې ټینس ته د هیلپینګ وربز مرستیالان یا مرسته کوونکي غړي، دې ته موږ امدادي فعلونه وایي یا امدادي افعال. ایز، ام، آر دا درې هیلپینګ وربونه دي په دې کې چې دی. بیا د هر ټینس خپل فارم وي. د ورب درې فارمه وي. ګو، وینټ، ګان درې فارمه. دا زده کول لازمي دي. دا به تاسو په ذهن کې ږدئ. د هر ټینس د فارم خیال وساتئ. دا خو نو فارم موږ نه وویلې. هر فارم چې دی هغه درې حالته لري. مثلا ګو تلل، وینټ ولاړی، ګون تللی دی. دا رقم رایټ لیکل، روټ ولیکئ، ریټن لیکلی دی. نو په دې کې اول فارم فرسټ فارم وي، د انجه پکښې د انجه څه رقم وي، لکه ګوینګ، واکینګ، ټاکینګ، دې ته انجه وایي. دا رقم د سینګولر سره ایز استعمال. سینګولر کوم فعلونه دي؟ هی، شي، ایټه. د دې سره به ایز لګه. پلورل، پلورل سره آر. پلورل کوم جمع ډیر، لکه وی، یو، دی، موږ، تاسو او دی. آلی، اینډ، امین، آلیا او امین. دا رقم د آی سره ام استعمالیږي. نو په دا ترتیب کې غلطي مه کوئ. بیا ستاسو څه ټینس نه غلطیږي چې ټینس نو څه غلط ټینس دې زده شولو، بیا ستاسو انګریزي زده شوله. دا ټینسونه پر طریقه باندې زده کړئ. بې طریقې چې ته زده کړې اسم یو جمله دې جوړه کړې چا لیکلې وله، بیا ته په ذهن کښې د هغه رقم نه زده کېږي. اوس به راسو د دې څه مثالونه زه درته وایم د جملو په شکل کې چې ښه خبره واضح. اوس راځو جملو ته. و د جملو جوړولو طریقه در ښایم چې جملې څنګه جوړېږي، ساده څنګه جوړېږي، سواده څنګه جوړېږي، منفي څنګه جوړېږي، بیا په هر ټینس کې جملې څنګه جوړېږي. پر دې باندې پوره په وضاحت باندې خبره کوو. د ساده جملې خپل جوړ دی، خپله طریقه ده. د سواده خپل او د منفي جملې خپل طریقه ده. بیا په هر ټینس کې د هر د هغه مطابق جملې جوړولو خپله طریقه ده. اوس په دې کې موږ راولاړېږو جمله ساده جمله ده. I am going to school. زه سکول ته یا ښوونځي ته روان یم. زه مکتب ته روان یم. دا ساده ده. سواله به ته څنګه جوړوې؟ عموما چې ته په هر ټینس کې سواله جمله جوړوې، طریقه یې دا ده ته به د هغه ټینس چې په کوم ټینس کې ته جمله جوړوې د هغه ټینس هیلپینګ ورب راښیې، د فاعل مخ ته پرېږدې. د ساده څه چې سوالیه جوړې طریقه یې دا ده د هغه ټینس په کوم ټینس کې چې ته جمله جوړوې د هغه هیلپینګ ورب راښیې، د فاعل یا سبجکټ مخکې به یې لګوې. بیا به د جملې په اخره کې بیا سوالیه نښان لګوې، کوېشن مارک. اول به هیلپینګ په ساده کې نو دا دی اول سبجکټ دی، بیا هیلپینګ ورب دی، بیا ورب دی، بیا اوبجکټ دی. او په سوالیه کې به دا رقم دی اول هیلپینګ ورب، بیا سبجکټ، بیا ورب، مین ورب، بیا اوبجکټ دی. نو اوس موږ د دې I am going to school زه سکول ته روان یم د دې څخه موږ ساده جمله جوړوو. په دې کې هیلپینګ ورب کوم یو دی؟ ام دی. ام به راواخلو اول به ولیکو ام، بیا وروسته آی پسې لیکو ام آی going to school. آیا زه ښوونځي له روان یم؟ منفي چې بیا جوړه د منفي طریقه دا ده هغه ساده جمله ده، بس صرف یوازې او یوازې د دغه د هیلپینګ ورب وروسته ناټ ولیکه، ناټ ولیکه، بس دا منفي شو. ساده سوالیه منفي جوړوي، بس نور هغه ساده جمله ده. ماضي د ام د هیلپینګ ورب بعد ناټ ولیکه، بس دا منفي جمله شول. I am not going to school. دا نور بیا ګرې جملې دا رقم جوړېږي. It is raining. باران اوري. دا چې سوالیه کې دا is هیلپینګ ورب دی، دا راواخله د پیل مخکې کښېږدئ. Is it raining؟ آیا باران اوري؟ منفي چې جوړې د هغه ساده جمله ده ماضي د is څخه وروسته ناټ ولیکه. It is not raining. باران نه اوري. دا رقم they are walking. دی روان دي. are they walking؟ آیا دی روان دي؟ they are not walking. دی نه دي روان. he is going to school. دی ښوونځي ته روان دی. is he going to school؟ he is not going to school. مننه. تر بیا لیدو.
ښې چارې. ویډیو لایک کړئ. مننه. الله حافظ.